ملګرو دلته بعض تخنیکونه دي چې هر چا دپاره ضروري دي او هر څوک کولی شي د نه استفاده وکړي. نو زیاتره کورونو کې دا شی نه خرابېږي، نو تاسې کولی شي په خپل هغه باندې سم کړئ. نو دې ته ضرورت نشته چې څوک راولئ او بیا دا جوړ کړئ په. نو تاسو کولی شئ پایپونه لاینونه څه دي په دیواله کې څه رقم نصب کړئ، یا هم کوم شیطان چې ده اوبه ترې نه ځي هغه کوم هغه څه ده واشر چې ده څه رقم یې ورته واچوئ، یا مختلف داسې ټریکونه دي چې تاسو ته په دې ویډیو کې درښودلي دي. نو تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ او خپل کور کې خپل کوم شیونه چې خرابه دي هغه بیرته برابر او جوړ کړئ. نو ډېر اسانه او ساده طریقې دي دا. کولی شئ چې یو بوتل راواخلئ او هغه پرې کړئ، وروسته د هغې نه د هغې سر هم نیمایي کړئ. دا بیا واخلئ کوم کوډبان یا هم د اشدارو د پاسه پردو کوم پایپ چې ده هغه که چېرته هغې په دیوال کې خرابه شوی نو د دې طریقې نه کار واخلئ، یا هم کوم پایپ چې هغه وي سست وي یعنې خرابه وي د هغه نه جدا وي د دې طریقې نه کار واخلئ. او دا هم د لین دوانۍ ده، څنګه چې لین په کومه طریقه تاسو کلکولی شئ په دیوال کې. یعنې مختلف ټریکونه تاسو ته ښودلي دي، مختلف هغه باندې شکلو باندې. نو تاسو کولی شئ د دې نه په هر وخت کې په هر ځای کې ترې نه کار واخلئ. ډېر اسانه او ساده ټریکونه دي. په درد نه خوري ملګرو، ډېر زبردست ډېر عالی کار کوي. نو کولی شئ بعضې شیونه دي چې یعنې دا رقم مه کوئ، بعضې شیونه چې په دې طریقه باندې دا کار وکړئ او ډېر اسانه دي. اوس دا لین دا بند دغه قیچې کړي خرابېږي او که قیچې نه کړئ په دې طریقه تاسو کولی شئ د دې نه راخلاص کړئ. ګورئ ډېر اسانه طریقه وه. او که زنځیر چېرته دوه زنځیرونه په یو دیوال کې یا یو چیز کې بندوئ په دې طریقې تاسو کولی شئ. که کوم پیچ سست وي یا هم سلب شوی وي نو په دې طریقې تاسو کولی شئ د هغې جنې راوباسئ. یا هم کوم پایپ چې چیز کې نه کلکېږي نو تاسو کولی شئ هغه پرې کړئ او وروسته د هغې نه بیا دا پلاستر باندې کلک کړئ، په هغې کې ور کلک کړئ. په بل پایپ کې یا په بل کوم شیطان کې چې وي په هغې کې تاسو په دې طریقه تاسو کلکولی شئ. د سرپوښ یې راواخیستو، د اوبو د بوتل سرپوښ یې راواخیستو، هغې نه سم د شیردان جوړ کړو، یعنې لاس چې پرې مینځلی شئ تاسو په دې طریقه باندې. دا هم د پایپ هغه ده چې سرپوښ باندې کلک کړم. دا زیاتره شیونه دي چې همیشه یعنې روزمره تاسو ترېنه استفاده کولی شئ او همیشه ستاسو مخې ته راځي هم. ډېر اسانه او ساده، امیزنګ، زبردست. ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو.